یو بلګ د درختې دا د الله جل شانه د عظمت د معرفت یو کتاب دی. اول شی چې زما او ستا لپاره ضروري دی باید ما و شما معرفت حاصل کنیم. اگر معرفت آمد ما و شما معرفت رب را حاصل کردیم پس نمیتوانیم که بغیر از معرفت خدا یک لحظه زندگی خود را بگذاریم. سادی صاحب واقعا بیانی. سادی صاحب وایی و زما پلار و ما ته د هند سه. سادی صاحب سادی شیرازی په شیراز کې وو. زما پلار ما ته د هند څخه یو ګوتمۍ راوړله، ګوته ګوتمۍ، هغه د سرو زرو وه، ډېره قیمتي وه. ولې سادی صاحب وایي و ما ته د هغه معرفت نه و حاصل، زه د هغه په قیمت نه وم خبر، ما ته د هغه عظمت نه و معلوم. ما ګوتمۍ په ګوته کړل، د کوره چې د باندې راووتلمه یو ټګ را باندې پیښ سو. هغه ټګ و ما ته وایي چې دا ګوتمۍ ما ته راکه. وایي ما ورته وویل چې نه در کوم، دا خو زما ده. وایي ما ته وویل چې ته دا خپله ګوتمۍ ژبې ته وروړه. ما چې ژبې ته وروړل خوند لري